اس مبارک حدیث فرمائی لا یزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5 د قیامت فورز با د حشر په میدان کې هیڅ یو انسان د خپل ځای نه قدم اوچت نه کی تر څو چې د 15 سوالاتو جوابات نه دی ورکړي. یو د اغینا عن عمره فيما افناه د عمر متعلق ف الله تبارک وتعالى تاسو کوي چې عمر دې پس کې فنا کړی دی. دا عمر الله تبارک وتعالى د انسان ورکړي د پاره د امتحان. نخشتمه سفاره سوره ملک الله تبارک وتعالى فرمایي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا. الله تبارک وتعالى مرګ پیدا کړی دی ژوند پیدا کړی دی د پاره چې امتحان وکړي چې پتا شي کوم انسان خیسته عمل کوونکی دی. الله تبارک وتعالى د انسان له ژوند ورکړی دی او اختیار ورته هم ورکړی دی. ته دغه خدا چې خلق پکې کوي او کو بد پکې کوي دته اختیار حاصل دی د خپل ژوند. دلته تاسو نشته دی. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی انتم فی دار العمل ولا حسابا وغدا فی دار الحساب ولا عملا. نن فکور د عمل کې حساب کتاب در سره نشته خکې او کو بد کوي تاسو تر نه نشته دی. وغدا فی دار الحساب ولا عملا سبب فکور د حساب کې ولاړی عمل بنئ بیا کو الته جړه کوي فریاد کوي الله مال لک ټیم راکزه پکې نیک عمل وکم ملاویږي نه ملاویږي الته ځکه الته بیا حساب ته عمل نشته. دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی چې د هغه انسان په ورځ د قیامت د حشر په میدان کې الله تبارک وتعالى ته هیڅ عذر نشته دی چې چاله شپې کال عمر ورکو او د پکې بیا الله راضي نکو. شپې کال عمر دی د دې عمر کې الله تبارک وتعالى راضي نکو نو د حشر په میدان کې د الله تبارک وتعالى ته عذر فاتین شو. ځکه کو د الله تبارک وتعالى راضي کول نه په دې شپې کال کې د الله راضي کول شو. او خاص کر په وخت د بوډاتوب کې حدیث قدسی دی نبی رسول الله فرمایي الله تبارک وتعالى فرمایي چې د سپینګری د سپینو ډکو نه مال حیا راځي دې چې سغواړي زور له قبلوما دې چې په تکلیف باندې عبادت کوي زي قبلوم او د په دغه ټیم کې الله رضا نکو نو د عذر د الله په دربار کې نشته. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى ته درې انسانان ډیر زیات ناخوښه دي ډیر زیات بدی شي. یو په هغه کې دروغجن بادشاه دومره لوی مقام ول الله تبارک وتعالى ورکړی دی او بیا هم دې دروغ الله تعالی ډیر زیات ناخوښه دي. دویم په هغه کې غریب متکبر غریب دی او بیا هم تکبر کوي الله تبارک وتعالى ته دا انسان ډیر زیات ناخوښه دي. مالدار کو تکبر کوي خو ځکه خپل مالداري نه ځکه ورته غرور دی خو غریب پس تکبر کوي او دا غریب چې نیک عمل الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات خوښوم دی. حدیث مبارک کې راځي غریب بعد مالدارونه 1500 کاله مخکې جنت ته ځي. خو د دین هغه غریب مراد دی چې کوم نیک عمل وي ځکه مالدار سره په خپل حساب کتاب کې گیر وي او د غریب با دومره سمال شته چې دا سره حساب کتاب وشي. دویم دا چې مالدار ته عزت په دنیا کې میلاو شوی وو هر سړي ورته واجب خیر علي هر سړي ورته پکټ کې بار سات پرې خودو هر سړي ورته بالغ سمو تر دې چې جنازه کې به هم د هغه غنو د مالدار سړي غریب سره په ژوند خو پرې دوا چې مړ شو جنازې نه هم څوک نه راتلو مړ یا غریب سره د شریعت کې سګورو د غریب جنازې تاسو په معاشره کې نه مالدار په جنازه کې سمره د غریب په جنازه کې صحیح تدې بدله الله تبارک وتعالى دی غریب په آخرت کې داسې ورکړي چې 1500 کاله به مخکې جنت تللی. مالدار خپل عزت په دنیا کې استعمال کړي غریب به د عزت الله تبارک وتعالى په آخرت کې ورکړي. غرض مې دا کو یو تاسو په عمر متعلق کېږي چې عمر دې پس کې فنا کړی دی. دویم وان شبابه فيما ابلاه د ځوانۍ متعلق به الله تبارک وتعالى تاسو کوي چې ځواني دې پس کې سره کړی ده. دا ځواني لوی نعمت ته لوی نعمت او ځوان سره چې الله تبارک وتعالى ته عبادت ودرېږي الله تبارک وتعالى په ډیر زیات خوشاليږي ډیر زیات په خوشاليږي ځکه ته د الله سره قوت ته پسینه کې قوت ته په ځان باندې دور نه فریدي خپل خایس باندې مغرور دی. خو چې کله د الله تبارک وتعالى حکم راغی د مانځه ټیم راغی د راغی تندې الله تبارک وتعالى ته پزمکه کې خودو الله قوت مشتا الله طاقت مشتا الله حسن مشتا خو ستاسو مخ کې هیڅ نه ما الله تاسو به زما تندې پزمکه باندې فروت وي. الله تبارک وتعالى د ځوان په عبادت ډیر زیات خوشاليږي. ایو حدیث مبارک راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حشر میدان دی نور نه زوار دی پسونو باندې ولاړ دی هر انسان په خپل خلو کې ډوب دی د عمل مناسب څوک د ګټو پورې ډوب دی څوک د پندو پورې په خلو کې ډوب دی څوک د زنګونانو پورې څوک د نوم پورې څوک د مړی پورې د عمل مناسب هر انسان په خپل خلو کې ډوب دی. لیکن په دغه ورځ باندې وته نه داسې دي چې هغه د عذاب نه خبروم نه یو باغ وو کسانو کې حدیث مبارک راځي شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان چې خپل ځواني د الله په عبادت کې زړه کړی دا خپل ځواني د الله په عبادت کې تیر کړی دا. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه ځوان با د الله تبارک وتعالى د عرش لاندې په سوري باندې د الله د دسترخوان میلمانه دې د ګرمانه نه خبر دې د حشر میدان د سختونه نه خبر دې د الله تبارک وتعالى د عرش لاندې د الله په دسترخوان باندې میلمانه دا کوم دا هغه سره چې خپل ځواني د الله په عبادت کې تیر کړی دا. نو ځوانانو تاسو ته ځواني دا خو ګوره د الله د حکم چې هغه ته مخ مر راګرځوا بس د الله حکم راغی زما سر پستر کو باندې قبول زما ځواني ته قربان الله تبارک وتعالى په ډیر زیات خوشالي. دریم سوال وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه د مال متعلق دوه تاسو دي. یو دا چې دا مال د ګټلې په کومه طریقه دی نو دویم لګولې دی په کومه طریقه دی. د مال د ګټلو متعلق به الله تبارک وتعالى تاسو کوي حلال دي ګټلې ده او حرام دي ګټلې ده حلال دي ګټلې ده او حرام دي ګټلې ده. ځکه
ها او بیا د لګیاو هم تاسو ته چې لګولې دي څنګه دي یاد وساتئ بعض خلک الله تبارک وتعالى دې ورته فنا ورکي حرام مال ګټي حرام ګټي او بیا لګیم په حرامو کې فسود کې لګي په جواری کې لګي په بدکارو کې لګي په نور غلطو کارونو کې لګي څه ورته وایي دا ولي نو جواب دا کوي ما ګټلې کوم په حلاله طریقه ده نه نه یاد وساتئ یاد یو مال په حرامه طریقه ګټلې دویم په حرام کارونو کې لګول دي دا دوه ځان مستقل ګناونه دي حرام مال ګټل دا ځان له ګناه دي او بیا په حرام کې لګول دا ځان له ګناه دي دا دوه ځان مستقل ګناونه دي دا نه چې تا په حرام ګټل په ناروا کې ولګو نو د مال متعلق به تاسو کېږي د ګټلې متعلق او د لګول متعلق یو دی ګټلې په حلاله طریقه ده خو بیا لګول په ناروا کې ده مال په حلاله طریقه ګټلې او لګول په ناروا کې نو د دې متعلق به تاسو کېږي نو حلال رزق پیدا کړئ د حلال رزق پیدا بس تاسو کور تاسو بچو تاسو خزه باندې اثر وځي او حرام مال هم په دې باندې اثر وځي کم بچی چې تاسو حلال باندې وساتو سبب تاسو پیدا راشي کم بچی چې په حرام وساتو سبب تاسو لپاره عذاب جوړيږي ورما یو واقعي لیکي دا وی سره سینما جوړ کړی وسینما دا نه دغه مدني او باغی باندې پیسې ګټلې دا سره مر شو نو دوست په خوب کې ولیدو نو په خوب کې ورته دی وی زما د زوی ته وایي چې دا سینما بند کړي ځکه سینما خو زوی ته پاتې شو وی زما زوی ته وایي چې دا سینما بند کړي ځکه الته چې خلک فلمونه ګوري غلط کارونه کوي ماته ډېر سخت تکلیف راځي دا دوست راغی د زوی ته ویل کا لار مې په خوب کې لیدل وی څنګه لیدل په خوب کې لیدل ماته وی چې زما زوی ته وایي چې دا سینما بند کړي ځکه چې د دې سینما نه ماته ډېر زیات غټ تکلیف دی خبر یا بچي ورسره جواب ورکړي هغه زوی ورته وی ښا چې کله پیسې د جیب ته د تکلیف نو او چې اوس پیسې زما جیب ته راځي نو د تکلیف دی خپل کار دی کوي زما جیب ته چې پیسې راځي اوس د تکلیف دی نو بچو د راوړو حرام نه راوړه او حرام راوړه به بچي دغالي بچي د حلال راوړه د بچو د وجه خپل اخرت د ډمبري لګي ما جوړه نو د مال متعلق په دوه تاسو کې چې مال د ګټلې په کومه طریقه ده او لګولې په کومه طریقه ده او فنظم تاسو وما ذا عمل فيما علم خپل علم د څومره عمل کړو الله تبارک وتعالى دې موږ ټول لپاره د عمل کولو توفیق راکړي ځکه اوریدل هم ډیر دی ویل هم ډیر دی او عمل ډیر زیات لګ دی نو د علم متعلق به الله تبارک وتعالى تاسو کوي چې خپل علم دی عمل څومره د علم څه مراد دی تا مسله وایي د بس دې مسلې عالم کنه یو مسله دی وایي ته په دې باندې عالم شي اوس په دې مسله ته عمل کړی او کنه کړی د دې متعلق به الله تبارک وتعالى تاسو کوي نو الله تبارک وتعالى دې